چارو وزیر ساغدار وایي چې د فیض حمید دغه پیالې پور چې د په کابل کې پورته کړی و نن پاکستان پرې کوي. هر څوک چې د پاکستان استبلیشمنت ته صادق دی هغه به په زندان کې لکه فیض حمید غوندې پروت وي. هر څوک چې د پاکستان د استبلیشمنت ملاتړ کوي هغه به د خدای د قهر سره مخامخ کیږي. هر څوک چې جمهوریت پاکستان غواړي لکه عمران خان د زندان شاته به پروت وي. موږ داسې څه غواړو د یو ګاونډي په توګه باندې چې په پاکستان کې نه جګړه غواړو نه څه غواړو. فیض حمید به خپل تاریخ بیا ولیکي، خپله به تکرار کړي. دته په کار نه ونه چې زموږ د دغو سترې بریا په ورځ باندې چې د میلیونونو شهیدانو ورځ مو لمانځله، د امریکا نابودي او ناکامي مو لمانځله، دی په سپین سترګۍ سره په غلا سره راغللی، په سرینا کې یې پیاله جګه کړله. هماغه د خدای غضب و چې پر ده باندې نازل سو. که بل پنجابی هم داسې کوي. حمید ګل چې کوم وخت پېښور څخه کاروان راټول کړی، رایې وستلی، دلته وویل چې موږ افغانستان فتح کړلی. نن خو هغه افغانستان د پاکستان فتح نه ده، پنځمه صوبه نه ده. یو اسلامي شرعي محمدي نظام لرو، خپلې لښکرې لرو، خپل غازیان لرو. بل پنجابی د بیا دا جرأت نه کوي چې یا دې پیاله جوړه کړي یا دې د پېښور څخه پر موږ باندې لاسپوڅي وتپي. موږ خدای او دغه وطن ته ژمن خلک یو، دا جغرافیا به ساتو تر سر په قیمت هم وي. استاد افغان